बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू टेस्ट मास्टर په دې ویډیو کې به موږ د KPPFC د پښتو د SS د لیکچررشپ او د اسسټنټ پروفیسر پورا پیپر حل کوو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. په دې پیپر کې اولنې MCQs چې ادب څه دی دا کتاب چا لیکلی. ادب څه دی دا کتاب سحر یوسفزي لیکلی دی. په MCQs نمبر 2 کې و چې تحقیق او تنقید د چا لیک دی. په دې کې اپشن راجولی شاه خټک، سعدالله جان برق، ډاکټر محمد اعظم خو دې درې واڼو کې دا چام نه دی لیکلی. نو اپشن A یو هم نه دا ټیک دی ځکه چې دا د صاحب شاه صابر کتاب دی. MCQs نمبر 3 رحمان بابا د اولس شاعر دا کتاب د چا لیک دی. دا کتاب د ډاکټر محمد اعظم لیک دی. څلورم نمبر MCQs دی چې سړي کې د څه مجموعه ده، د شعر، د افسانې، د ډرامې یا د یو هم نه. سړي کې د شعري مجموعه ده. بل نمبر MCQs دی چې سکونډارې د چا د شعر مجموعه ده. سکونډارې د اشرف مفتون د شعر مجموعه ده، یعنی B نمبر اپشن ټیک دی. بل نمبر MCQs دی چې علی خان بابا په کم سن هجری کې زیږېدلی و. علی خان بابا په 1150 کې زیږېدلی و. اپشن ډي ټیک دی. بل MCQs دی د اقبال زبور اعجم پښتو ته چا ترجمه کړی. د اقبال زبور اعجم تقویم الحق کاکا خیل اپشن بی. بل MCQs دی د ضرب کلیم ژباړه چا کړی. دا هم تقویم الحق کاکا خیل کړی. اپشن A ټیک دی. په بل MCQs کې وایي چې پښتو ګرامر دا چا لیکلی. دا کتاب دی پښتو ګرامر تقویم الحق کاکا خیل لیکلی. بل MCQs دی چې خالد د شهاب الدین غوري ترڅنګ جنګېدلی و. امیر کروړ. بل MCQs دی چې د سرتور فقیر خپل نوم سو. د سرتور فقیر خپل نوم سید الله و. بل MCQs دی چې مشالونه د چا کتاب دی. مشالونه د نور البشر نوید کتاب دی. بل MCQs د سپینه لوپټه د چا افسانه ده. سپینه لوپټه د ډاکټر صاحب شاه صابر افسانه ده. توبة النصوح پښتو ته چا ژباړلی. توبة النصوح محمد یوسف کاکا خیل ژباړلی. بل MCQs دی چې د پښتو لوم اولنی ناول دی. د پښتو اولنی ناول نتیجه عشق ده. بل MCQs دی چې د پښتو افسانې بانی دی. راحت زاخیلی کونډه جینۍ د پښتو اولنی افسانه ده. بل MCQs دی د قیامت نښه د چا افسانه ده. د قیامت نښه د میر مهدي شاه افسانه ده. بل MCQs دی مات بنګړي د چا افسانه ده. مات بنګړي د زیتون بانو افسانه ده. بل MCQs دی د کاڼي اوښکې دا د چا لیک دی. د کاڼي اوښکې د خورشید اقبال خټک لیک دی. بل MCQs دی چې عرفان د محمد د چا کتاب دی. عرفان د محمد د نواز طاهر صاحب کتاب دی. بل MCQs دی چې مرات المحققین چا لیکلی. مرات المحققین ارزانی خشکی لیکلی. بل MCQs دی 22 نمبر چې د دولت لوانی د پلار څه نوم. دولت لوانی د پلار نوم داود. MCQs نمبر 23 دی چې د کاظم خان شیدا د پلار څه نوم. د کاظم خان شیدا د پلار نوم افضل خان و. زه بلبل د هغه باغ یم باور وکړه چې بلبل یې هم چشمې د سرخ آهو کا. دا د کاظم خان شیدا شعر دی. بل شعر دی چې لطافت ستا د صورت نقش په آب کړه تل به نوي ستا د مخ په نسرین خط. دا هم د کاظم خان شیدا شعر دی. بل شعر دی چې و آینې ته خیران آینه ده تا چې هیره کړله نازه خودبیني هم. دا د چا شعر دی؟ نه دا د کاظم خان شیدا دا هم شعر دی. بل شعر دی د سیما پشان نه مومم بې مرګه د حیات له لاسه ورک آرام زما. دا هم د کاظم خان شیدا شعر دی. 28 نمبر MCQs کې لیکي چې پښتو او پښتون د سید رسول رسا مقاله ده. موضوع بحث قصه دی. نو دا MCQs خو موږ ته پته نشته. په کمنټ باکس کې تاسو ته دې صحیح جواب ولیکئ. بل نمبر MCQs دی 29 نمبر چې خوشحال او اقبال د چا لیک دی. خوشحال او اقبال د میر عبدالصمد خان لیک دی. د خوشحال د پلار نوم سو.
د خوشحال د پلار نوم شهباز خان. په 31 نمبر MCQs کې وایي چې پلار نیکه مې شهیدان و ګور ته تلي پش په پش مې دا هنر دی آل په آل. نو دا د خوشحال خټک شعر دی. په 32 نمبر MCQs کې وایي چې دا بوټي به لونګ شي دا د چا شعري ټولګه ده. دا بوټي به لونګ شي د درویش دورانی د شعرونو مجموعه ده. MCQs بل MCQs کې وایي چې د معزالله خان مومند دیوان په کومه نامه یادېږي. معزالله خان مومند دیوان په آینه جهان نما. دلته خو دا لیک غلط راغلی خو همدغه نوم دی. آپشن سی چې کوم دی دا ټیک دی. بل MCQ ده چې افسانه برند خاموشي چا لیکلی. برند خاموشي علی خیل دریاب لیکلی. بل MCQ ده چې نقش نگین. دلته خو رنگین راغلی. نقش نگین ژباړه میرات العروس دی. بل نمبر MCQs دی چې نتیجه عشق دا د چا لیک دی. نتیجه عشق د راحت زاخیلی ناول دی. بل MCQs دی چې چارګل چا لیکلی. چارګل همیش خلیل. آپشن سی چې کوم دی دلته ټیک دی. بل MCQs دی چې د خیام رباعیانې منظومه ترجمه چا کړی. داسې په دې MCQs کې چې کوم دی آپشن ای کاکاجي صنوبر حسین دا ټیک راځي. بل MCQs ده چې مسدس خالی چا پښتو ته ژباړلی. د دې MCQs هم موږ سره جواب نشته. د صحیح جواب تاسو په کمنټ کې ولیکئ. بل MCQ ده چې سید تقویم الحق کاکا خیل په کم سن کې وفات شوی. تقویم الحق کاکا خیل په 1999 کې وفات شوی. بل MCQ ده چې د پښتو اکیډمۍ بانی ډایرکټر څوک دی. د پښتو اکیډمۍ بانی ډایرکټر چې کوم دی هغه مولانا عبدالقادر دی. بل MCQs دی سکندر خان خټک دیوان مرتب کړي. مطلب د سکندر خان خټک دیوان چا مرتب کړي. د سکندر خان خټک دیوان چې کوم دی هغه دوست محمد خان کامل مرتب کړي. بل MCQs دی چې خالد شمایل نامه لیکلی. نو دا سکندر خان خټک آپشن ډی ټیک دی. بل MCQs دی چې زل او مشالونه د چا کتاب دی. زل او مشالونه د نور البشر نوید کتاب دی. اخیری MCQs دی چې وار په وار یې التفات د سترګو وینم ته به وایي چې بیمار راځي په ورور. دا د چا شعر دی؟ دا شعر د کاظم خان شیدا دی.